الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درموند اوریدونکو نن یو اهمه موضوع ده او د دې موضوع جواب په قرآني نسخې سره. آیا تاسو نه غواړئ چې په کاروبار کې او یا چنده زیاته ګټه وکړئ؟ بلکې هر سړی دا غواړي چې په خپل کاروبار کې ترقی وکړي او په کاروبار کې برکات راسي او په کاروبار کې خوشحالي راسي. نو ستاسو پوره توجه و دې مبارک آیات کریمې ته راوړم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. اتوشتم سفارة سورة الجمعة لسم نمبر آيات مباركة. ترجمة بیا کله چې لمونځ ترسره شي، یعنې هغه لمونځ د جمعې، نو په ځمکه کښې خواره شي، وغوړېږي، ولاړ سي او د الله جل جلاله فضل ولټوي، یعنې رزق روزي طلب کړي او د الله ډېر ډېر یادونکي اوسئ، ښایي چې تاسو ته بری په برخه سي. تر دې مبارک آیات کریمې لاندې محترم مسلمانانو تفسیر ابن کثیر چې یو ډېر معتبرترین تفسیر دی، هغه لیکي چې بعضې سلف صالحینو پخواني سابقه نیکو علماو دا فرمایلی دي چې کوم سړی د جمعې لمونځ ادا کړي او د جمعې د لمانځه څخه دی فارغه سي په ښه طریقه سره او بیا دی خرید و فروخت راکړه ورکړه او د تجارت خبرې مکالمه دا شروع کړي، و دغه انسان ته به الله تبارک وتعالی او یا چنده تر نور وختونو زیاته ګټه او منافعه او فایده ورلره ورکړي او برکات به الله جل جلاله ورلره ورکړي. دا ځکه په دغه مبارک آیات کریمې سره دا عمل دی چې الله فرمایي چې کله تاسو د لمانځه څخه، یعنې د لمانځه څخه د جمعې تاسو فارغه سئ، فانتشروا فی الارض، په مځکه کې سره وغوړېږي، ولاړ سي و په شاوخوا کې د مځکې، او وابتغوا من فضل الله، او د الله جل جلاله د فضل او هغه رزق روزي هغه تاسو ولټوئ او هغه طلب کړئ. واذکروا الله کثیرا، او تاسو الله جل جلاله ډېر یادوئ. نو د جمعې د لمانځه وروسته یقینا مؤمنانو مسلمانانو موږ اورو یا وینو چې ډېر کسان د جمعې تر لمانځه پورې خپل کاروبار کوي. ښه خبره هم دا ده، جواز خو سته د کاروبار د جمعې په ورځ هم، لیکن چې کله د لمانځه دپاره د جمعې اذان وسو بیا کاروبار مشروعیت نه لري، بیا جواز نه لري، بیا به کاروبار پرېږدئ. د الله جل جلاله و دغه حکم ته به غاړه ایږدئ، د لمانځه پر خوا به ځئ. نو ښه خبره دا ده چې د جمعې د سهار د ابتدا څخه تاسو خپل صفایي او د جمعې د لمانځه دپاره غسل او خوشبویي او ښه تیاري وکړئ او په اول وختونو کې د جمعې د لمانځه تلاش وکړئ، د جمعې د لمانځه دپاره ولاړ سئ، خطبه واورئ او هغه لمونځ په جماعت سره وکړئ، او بیا چې مو لمونځ فارغه کړي خپلې تسبیحات او دعا وغواړئ. د هغه څخه وروسته چې ډېر کسان دا پکنیکونو ته ځي یا میلو ته ځي یا و نورو کیسو ته ځي، لهو لعب یا مجالس ته خدای نخواسته د شر ځي، نو تر هغه خو بهتره خبره دا ده چې مسلمانانو تاسو په دغه وخت کې کوم کسان چې کاروباري کسان دي هغه دې دا تجربه کړي یو ځل، ځکه دا د قرآن آیات دي. او بیا تفسیر ابن کثیر په دې باندې تصریح فرمایي چې کوم کسان د جمعې د لمانځه څخه فارغه سي او خپل د جمعې لمونځ ادا کوي، بیا خرید و فروخت یې شروع کوي، کاروبار یې وکړي، تجارت یې وکړي، نو د هغه په کاروبار کې به الله جل جلاله او یا چنده زیاته ګټه او فایده او برکات ورلره ورکړي. او ډېرو علما کرامو، ډېرو سلف صالحینو هغو دغه آیات کریمه او د دې تفسیر په دې قول باندې هغه عمل کړی دی،
هغه تجربه کړې ده ډېرې فواید الله تبارک وتعالی ورلره ورکړي دي نو تاسو به هم د لهو العبث هم فارغ یاست په کاروبار کې به مترقي هم وي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين